ندا محمد ندیم وایي څوک چې فیسبوک، ایکس او نورې ټولنیزې رسنۍ کاروي مرتد او کافران دي او وایي پر ملایانو ریشخند انسان له دین څخه وباسي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزیر یادونه کوي دا له پخوا د یهودانو پلان دی چې مسلمانان پر خپل دیني کهول بدګمانه کړي. د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت وایاند حافظ ضیاء الله هاشمي د جمعې پر ورځ د وږي پر 14مه پر ایکس پاڼه د ندیم د وینا یوه ویډیو خپره کړې چې وایي په فیسبوک او ایکس کې د دنیا ټول مرتدان ځای پر ځای دي، نه د ملا پت پیژني، نه د مجاهد، نه د اسلام او نه د قرآن. ندیم ایکس او فیسبوک ته په اشارې سره وایي پښتو لیکل وي خو خبرې د کافر وي نه د مسلمان. تاسو ایکس ته مخ واړوئ کله درته وایي اسلام ناقص دی، نعوذ بالله د عالم علم تخکنزل کوي. زموږ د ټولو فقهاو دا پریکړه ده چې استهزاء د عالم او استهزاء د راجال الله سړی له اسلام څخه وباسي او کافر کوي یې. تمه کیږي چې وروسته له دې به هغه کسان هم مجازات شي چې د ملایانو خبرې نقد کړي یا پرې نیوکه وکړي. مولوي ندیم د افغانستان له وګړو غوښتي په هر مسلک کې چې دي خپل اسلام مشرانو او نظام ته د متوجي شي او د خپل ټاټوبي او شریعت دفاع دی وکړي. مولوي ندیم د محمد تونسي په نوم د یو عالم له خولې ویلي یهودو دا تصمیم نیولی چې مسلمانان په خپل دیني کهول بدګمانه کړي. هغه ډیروي د هغو تښتېدلو غربي فکر باندې روزل شوو او په پردیو غیږو کې پرتو کسانو پر پوسټونو، ویناوو او خبرو باور نه دی پکار. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.